پرنګ برنګ یم کشکلای ک بدرنګ یم یا زما وطن استاد مینه یو ملنګ یم ته زما خلوت د سفیانا مراکبه ته زما خلوت د سفیانا مراکبه باغ یم استا په غیش کې نچې پزړه تنګ یم باغ یم استا په غیش کې نچې پزړه تنګ یم ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول شي ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول شي جیب کې د ماشوم توا د ماتور پوش رنګ یم یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ستا پرنګ برنګ یم کشکلی که بدرنګ یم یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ته زما خلوت د سفیانا مراکبې ته زما خلوت د سفیانا مراکبې باغ یم استا په غیش کې نچې پزړه تنګ یم باغ یم استا په غیش کې نچې پزړه تنګ یم شپې ورځې مې برګې مرد کې دلو بوم یې شپې ورځې مې برګې مرد کې دلو بوم یې زما شوم ګټونکی یم چې تا سره تر څنګ یم یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ستا پرنګ برنګ یم کشکلی که بدرنګ یم یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ته زما خلوت د سفیانا مراکبې ته زما خلوت د سفیانا مراکبې باغ یم استا په غیش کې نچې پزړه تنګ یم باغ یم استا په غیش کې نچې پزړه تنګ یم سیخ به مې وي تا ته چې پټکی له ساره غورځي سیخ به مې وي تا ته چې پټکی له ساره غورځي تا سره به زه هم تر اسمانه پورې دنګ یم یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ستا پرنګ برنګ یم کشکلی که بدرنګ یم یا زما بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسی په دې هیله چې جوړ ورو خوښ او خوشاله به یاست. رب جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشاله ولره. انسانیت او بشریت او اسلام ته کار همدې ته ویل کېږي. موږ تقریبا یو ملګری لرو، یو دوست، اصلا فکر کوم په هندي الاصل مسلمان دی چې زیږېدلی په هند کې دی خو زندگی په کاناډا کې کوي. نو زه مطمئن یم چې زموږ په پښتو باندې به نه پوهېږي او زموږ د دغه انځورونو یا زموږ د ویډیوګانو څخه دغه اخذ کړی دي چې دا خلک غریبانو خلکو ته کومکونه رسوي. نو په مختلف شکل باندې هر وخت هر کله موږ ته مرسته رسي، نو تر خپله وسه پرې رب جل جلاله دې د ده مرسته د ده صدقه قبول او منظوره کړي. نن بیا هم دغه مرسته موږ ته استولې وه تقریبا 4 فامیلونو ته د 3 زره افغانیو. خو یو بدبختي دا ده چې زما خپله ډېره ټینګه انګلیسي زده نه ده او د انګلیسي هغه لهجه او یا اکسنټ هغه خو بیخي راته سخت دی. نو دا به انشاءالله العزیز موږ بیا په برنامه کې په لیکنیز شکل باندې د څخه مننه وکړو او دته به دعا وکړو خدای جل جلاله دې د صدقه قبوله کړي، ځکه الله جل جلاله لیدونکی او اوریدونکی ذات دی، هغه د مرسته ویني، هغه کس ویني او په موږ هم دغه اعتبار او اعتماد کړی دی. خدای جل جلاله دې د اعتماد او اعتبار قبول او منظور کړي. نو هغه ورونه یا هغه خويندې چې هغه په پښتو پوهېږي هغوی ته خو به دا اطمینان انشاءالله العزیز زموږ المبارک خیریه بنسټ دا ورکړي چې د هر افغان د هر مسلمان په عموم کې مرسته ولو که په هره ژبه باندې خبرې کوي، زموږ مکلفیت دا دی چې هغوی ته همداسې اطمینان او راپور ورکړو. نو هغه نوم هم زما یاد دی چې نوم څه شی دی، ما بیخي نوم هم نه دی راته او زه به په رنګ ډول باندې ورته وایم په خپله ما ته ګوډه ژبه باندې. یو کس ما باندې خندلی ول ته په فارسي باندې کچالو ته چې پټاټو ته کچالو وایي ته پټاټې ورته وایي.
نو اوس هم زه ورته وایم چې may Allah bless you dear brother, this is your help that we received to poor families, and we have these kinds of families that they don't have anything, and we received and we bring for them these food items. دغه مې زده وه بس. thank you so much. او بله خبره دا د دوستانو چې بیا مو هېره نه سي، خو د کیمرې مخ ته مې ډېره نه ده زده، خو خپله ممکن الحمدلله زده ده، خپل کار ورباندې کولی سو. خو یو شی دا دی چې هر شی په استعمال باندې زده کېږي. که خدای جل جلاله دې داسې مسلمانان پیدا کړي چې هغوی په انګلیسي باندې خبرې کوي او موږ ته همیشه مرستې رستې موږ خپلو غریبو وطنوالو ته ورکوو، او د دوی سره به په دغه ژبه باندې بیا موږ انشاءالله خبرې وکولی شو. زه الحمدلله د عربي ژبې د استعمال ډېر دغه لرم، هغه صلاحیت لرم چې عربي ژبه استعمال کړم. تر ډېره حده پورې الحمدلله عربي ژبه مې سمه ده، بس فارسي او انګلیسي دې مې خدای جل جلاله سمه کړي. بل دغه مرکز به انشاءالله العزیز د انګلیسي او د عربي سنټر وي، او دلته به مازدیګر د وختونو کې دغه چې کله د رسمیت ختم سي مازدیګر تر ماښامه پورې دلته به دغه ژبې خلک زده کوي. ستاسو مرسته به دلته په دغه ځای کې دغه خلکو لپاره یو سبب کې وي انشاءالله چې هغوی وخت په انګلیسي او په عربي باندې ډېرې ښه خبرې وکولی شي. او پر تاسو مو هم غږ دی چې په دغه برخه کې زموږ سره کومک او مرسته وکړئ، تر څو خدای جل جلاله د قرضداري ادا کړي او رب جل جلاله د ترانسپورټ برخه برابره کړي، او موږ ته الله تعالی جل جلاله په قیمت کې هم اجر راکړي. بارک الله فیکم. ستا پرنګ برنګ یم کښکلی که بدرنګ یم، یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جانې ستړی مه سې، خیر څنګه یاست؟ په خیر یې؟ صحت مو ښه دی؟ کور مو چېرې دی جانې؟ کور مې د دروي پلس سره. دروي پلس سره ژوند څنګه دی؟ ژوند مې زه یې دوه وارې په هغه خدای دوه جمع یتیمان راپاته دي، د بل د کور کار مې کوی، اوس سپین ساری هم نشم کولی، اوس حالنده مې دغسې تبه ده، زه یې په خدای که دلته کښېنستی شوم سړی راسه پرېوځه، دغسې تبه مې د طاقت مې پر بدن په هغه خدای که کېږي، د بل د کور کار اوس نشم کوی، د اعصابو ناجوړې د کولمو ناجوړې لرم، د کولمو میکروب، د معدې په خدای که په کور کې پر شه پر دنیا شه قادر، په 20 کاله خپل کالي خپله جامه خپل چپلکې مه رابخښه، د بل ساړه اغوندم، د بل د کور کار کوم. اوس یې نشم کولی، ولوېدم ناجوړ یم، مریض یم، سپین ساری شوم. دغه خدای که بشه دي بیا دوه جمع یتیمان. څو یتیمان لري په کور کې شته؟ 8 نفره دي. 8 نفره؟ 8 کوچنیان. په کور کې د وړو غوړیو شیان یا شی ولاکه لرم چې شی مې ولاکه درلود. بس الله جل جلاله ته تاسو درکړي. دا یو ورور کومک کړی دی، الله دې وس ورکړي، تاسو دعاګانې ورته الله پاک دې وس په آخرت او په دې دنیا کې ورکړي. امين. که الله تاسو ته اجر قبول کړي د خیرات رب دې. سلامت الله مقدر. السلام علیکم. ستړی مه شې جانې، ښه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ څنګه دی ژوند؟ الله نو خدای چې هغه رزق زموږ په دغه کړی هغه په نو په نیمه وړه راوړو، دوه هلکان مې دي، یو عملي دی بنچي دی، یو شکر خپل کور کوچنیان یې دي، نو خو د کریا سرای مې دی، هغه چې وړه یو من دوه رانې سو کریا نه سور کولی، چې کریا ورکړو وړه نه سو رانیولی. داسې ورځې شپې په دا ژوند کې راغلي دي مور چې تاسې په کور کې شی نه یې درلودلی؟ وږه لا کښېنستلي په شپو، ژوند مو په خدای لنګه وه، ما دغسې ماپښین اودس تازه کوئ، داسې راتاسو ټېله ټېله سوه، ځارېدله باره ما ورته وژه یې جه ولیا مور نه یم وژه، الله کړه په سرخانه نه ته 3 دانې رومیانو دغه یې په خوله چغ کړه راووتله. الله لنګ امو دا بربرین دا په وړمه شپه لا په خدای راته مور ته داسې بې شجګه سره نسته نو مال خود به ستا شجه نه یې زوی چې وژه یې دغه یې فلا بس الله یې ته اجر کړي. دا ستاسو حق ده، تاسو نه رسولئ، مور دعاګانې کوي ټولو والدینو ته، دغه ورور ته مو دعاګانې کوي، الله تاسو ته اجر درکړي. السلام علیکم. جانې ستړی مه شې، څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ شکر فضل الله دې ایماندار. کور مو چیرې دی؟ کور دلته زه د شنې جامې خواته د ریشم چاته ځای.
ژوند څنګه دی؟ ژوند خو نه په خدای دې راته هر مسلمان سره خدای په خیر کړي. دا 12 کاله سرګردانه لالوانه زرغو چې ما د دغه څخه د ګلستان د فراه څخه راغلې یم. دغه د لاس مې د شل دی، سترګې مې ړنده ده، دا بلې سترګې مې تاریکه راغلې. په دا اووه میاشتې ما د قرآن شریف مخ نه دی لیدلی، ما نه دی اخلاص کړی، ما نه سي ویلی، زه ړنده یم په سترګو، په پښو داسې مایه به یم، کور مې سرګردانه دی. زوی مې د کرې لیړې په زرجي بابا کې کوي، خپله غوږ ولا ډوډۍ نه سي پیدا کړی، کرې په سرا کې پراته یو، سر یې سرګردانه. بس الله دې موږ د ټولو مسلمانانو سره چارې سمې کړي، په خدای دې مو راته خیر ورکړي. زما د سترګو علاج هر ډاکټر راته اتیا وکړه، نه کېږي، زه وس نه لرم، قدرت یې نه لرم. که زما سره ښه کوي، هر ورور هر خور ما غږ اوري، زما د سترګو علاج وکړي. زما قرآن مې شیان بنده دی، زه هغسې ورته ناسته یم په تور مخ، ما نه څه کولی، سرګردانه خپل پر بې ګولې ډوډۍ قدرت نه لرو. بس الله دې تا اجر درکړي، مړ خدای پاک دې ستا ټول دغه مرضي ایسته کړي. الله دې تا ته پچ شوی یم یاره، یو مخ ګرده پچ شوی دی، دا لاس مې دی، زوی ویې ګوره، وس نه لري، قدرت نه لري چې زه شی په وکړم. یا دغه پخوا شو د کوره کالي مې پرېوله، غاړکۍ مې جوړول، تکان مې جوړول، اوس مې دغه 4 کاله پر مخ پرېښي. زما سترګې دا 2 کاله عملیات یې کړ، عملیات وس نه لرم، قدرت نه، په رابلې سترګې مې دا ده، دا خوړنده ده پر مخ، دا وینه بس دغه پر هغه لکه واوره چې سړی په خوب کې ځای شی وینم، هېڅ شی زه نه وینم. بس الله تاسو ته اجر درکړي، مور ته ستاسو حق وکړه، هر څه موږ سره کومک ومرسته ستا د مرضي په برخه کې وکړه، الله دې خامخا به انشاءالله کومک اپا خدای دې یوازې ته څه درکړي. زوی تاسې بیا خدای یاد کړي، تاسې پر ما باندې وزوره کېږي، الله دې بیا زموږ سره ټول اسلام سره د رسول الله علیکم ملګري سره پر تاسې باندې په خدای وزوره کړي، زما ګناهګار سره. اوس ما د سترګې دغه وکړه زوی چې زما قرآن شریف بندې دی، سمه ده انشاءالله موږ به کومک خیر سره. الله دې تاسې ته مې یوازې درکړي، زما برای سلامت هر مسلمان چې کړی الله دې وزنه ورکړي. دوستانو دا ونننۍ برنامه مخکې هم یادونه وکړه چې هندي الاصله چې په الحال کاناډا کې اوسېږي، یو څوک چې په پښتو په فارسي باندې پوهېږي هم نه، بیا د خپلې انساني همدردۍ په اساس باندې د افغانستان د غریبو خلکو سره کومک کوي. رب جل جلاله دې اجر ورکړي. او پر موږ او تاسو باندې هم دا وایم چې فرض ده چې د خپلو مظلومو هېوادوالو سره په هره برخه کې کومک او مرسته وکړو او تر څنګ یې ودرېږو. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستا پرنګ برنګ یم کښکلی که بدرنګ یم، یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم، ته زما خلوت د صوفیانانو راکبې، ته زما خلوت د صوفیانانو راکبې، باغ یم ستا په غېږ کې نه چې په زړه تنګ یم، باغ یم ستا په غېږ کې نه چې په زړه تنګ یم، ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول شي، ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه مې راټول شي، جیب کې د ماشوم توا د ماتور